د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی چې زما نیا مړه شوه او د هغې عمر 80 کاله د پاسه و. بیا کوم خلک چې راجمع شوي د هغوی په منځ کې اختلاف پیدا شو په دې باندې چې د دې مخ ته دغه سړي کتی شي او که نه کوم چې د دې لپاره محارم نه دي. نو کوم چې منع کول نه هغوی دا ووایي چې دا خو پرېږده دوی لپاره خو حرام ده خو دې ته پې هم ګناه میلاوي. آیا دا خبره صحیح ده او که نه؟ الجواب بالله التوفیق هغه ده. الله سبحانه وتعالی انسان له عزت ورکړی دی که دی ژوندی او که دی مړي. په هر حال کې الله سبحانه وتعالی انسان له څه ورکړی دی؟ عزت ورکړی. ولقد کرمنا بني آدم. حدیث کې درجه امام احمد بن حنبل رحمه الله دا حدیث راوړی وی کسر عظم المیت که کسره حیا. د مړي هډوکي ماتول دي شي لکه د ژوندي هډوکي چې ماتې. د انسان چې مړ شي دی بیا هم محترم دی، د ده به احترام کوي. نو ښځه چې کله مړه شي دا لازم نه چې دا به صرف په دنیا کې ایجو دې مخ ته مه ګوره احترام به یې کوې او چې مړه شوه بیا مخ ته ګوره. نه، که دا ژوندی ده او که دا مړه ده خو پردي سړي به دې ته نه ګوري، دې ته نظر د هغوی لپاره حرام دی. هر چې د دې ورور مسله ده هغه د هغې بوډۍ په باره کې دی چې د هغې عمر څه د پاسه 80 کاله دی، نو په ژوند کې هم د دې مخ ته کته جایز و. پردي سړي د داسې ښځې مخ ته کتی شي او که دا مخ پټ نه کړي په دې کې څه حرج نشته. الله په قرآن کې والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غیر متبرجات بزینه. هغه زنانه القواعد چې ناستې دي نکاح کې رغبت نشته او نه پکې د چا رغبت شته، عمرونه ډېر شوي دي، د سړو په شان شوي، نه که دوی مخ پټ نه کړي زیاتي کپړې لرې کړي نو هغې کې هېڅ حرج نشته. خو الله بیا هم وان یستعففن خیر لهن، او که بیا هم پرده وکړي نو دغه وله څه ده؟ غوره ده. که ونه کړي هېڅ خبره مشره. نو دې زنانه ته د کومه چې مړه ده که غیر محرم سړی وګوري نو په هغې کې څه حرج هغې کې نشته، اگر که غوره دی چې نه ګوري ورته. بیا دا مسله چې خلکو وایي چې دا ورسره ګناهګارېږي نو دا د ځان نه فتوه ده، دا د ځان نه فتوه ده. یو خو دا بوډۍ ده، دا خو دې مخ ته و که داسې هم جایز دي. که بالفرض دا ځوانه جنۍ وې نو د دې مخ ته کته حرام دي، خو چې اوس یو سړی راشي زه ورته ګورم کاکا زوی ولاړ دی، ماما زوی ولاړ دی، هلته خو موږ هغو ته هم څه نشي ویلی که نه. راغی به یې زه ورته ګورم ویې کتو ورته دا جنۍ نه ګناهګارېږي. دغه خلک ګناهګارېږي کومو چې ورله موقع ورکړی دی جنۍ ته د کتو، هغه ګناهګارېږي، دغه یې بولي ګناهګارېږي. که دا چې ته پېغله او ځوانه جنۍ او دا چې ده دا خو بوډۍ ده د دې مخ ته کته جایز دي، اگر که نه کته څه دي غوره دي. والله اعلم.